د سورة الیاسین یو څو فایدې درته بیانوم او دا په یقین سره درته وایم کوم چیرې دا ویډیو ولیدله تاسې به د سورة الیاسین د تلاوت ولا جوړ سئ هر ورځ بیا تاسې د سورة الیاسین تلاوت کوئ دا تجربه در سره وکړئ او دا پیغام چې څومره کولی سئ دومره شیر کړئ چې د نبي امتي د سورة الیاسین د تلاوت ولا جوړ سي. حدیث شریف کې راځي د هر شي یو زړه وي د قرآن زړه چې دی هغه سورة الیاسین دی. کله چې یو څوک یو وارې د سورة الیاسین تلاوت وکړي الله رب العزت به د 10 قرآن مجیدو ویلو ثواب ورلره ورکړي. او حدیث شریف کې راځي کله چې یو څوک د سهار په وخت کې د سورة الیاسین تلاوت وکړي د ټولو ورځې حاجتونه به الله ورله پوره کړي. بل حدیث شریف کې راځي وایي کله چې یو انسان د شپې په وخت کې د سورة الیاسین تلاوت وکړي که چیرې په دې شپه کې مړ سي دا داسې دی لکه دی چې شهید سي او په ورځ د آخرت به الله رب العزت د شهیدانو په جماعت کې راپورته کوي. بل حدیث شریف کې راځي وایي چې کله یو انسان د شپې په وخت کې د سورة الیاسین تلاوت وکړي د سهار پورې به الله رب العزت د ټولې ګناه ورته معاف کړي. یعنی پر ده باندې به داسې حالت کې سهار سي چې د ټولو ګناهونه به الله ور معاف کړي وي. د اسمان او د مځکې د پیدا کېدو څخه 1000 کاله مخکې الله رب العزت د سورة الیاسین او د سورة طه تلاوت وکړي. کله چې فرشتو دغه سورتونه واورېدل او فرشتو وویل چې خوشحالي دې وي هغه امت له چې هغه باندې به دغه سورتونه نازلېږي او نیکبخته دي د هغه سینې چې په کومو سینو کې دغه سورتونه محفوظه وي او نیکبخته ده د هغه ژبه چې په کومه ژبه د سورة الیاسین تلاوت کېږي. د سورة الیاسین تلاوت هر ورځ کوئ تاسې به د دې فایدې په خپلو سترګو باندې ووینئ. یقینا هر سهار زه د سورة الیاسین تلاوت کوم الله رب العزت په دې ورځ کې ټول حاجتونه مې الله پوره کوي.